ما په مزارونو ستا دپاره شمې بلې کړې سمې دمې سترګې دې اشنا ولې بدلې کړې تا خو به محفل کې همیشه سوګند زما خوړو بیا دې رانه ولې په یو چم کې کوڅې بیلې کړې ما خو د پښتو فقط سوګند یاره درکړی و ما خو د پښتو فقط سوګند یاره درکړی و هېڅ پوه نه شوم تا رانه په څه لارې بدلې کړې زه چې د رقیب ته د زړګي په کور کې ورکړلو تا مې په سوچونو ارمانونو اوبه تلې کړې او تا چې د پارسا مینې په سپین جبین داغ کېښودو تا چې د پارسا مینې په سپین جبین داغ کېښودو څه ګناه مې وکړه چې تا جوړې هلې ځلې کړې پوه چې ظفر د رقیبانو پروا نه لري پوه چې ظفر د رقیبانو پروا نه لري هسې د رقیب سره بېځایه یاره ډلې کړي ملګرو سلامونه نیکې هیلې او احترامات غازي نادان یم قدرمنو دغه کوم شعرونه چې تاسو واورېد دا د نوښار د سیمې د یو ډېر اوچت لیکوال یو ډېر ښه لیکوال میا احمد شاه ظفر صاحب شعرونه و د هغې زوی را سره ناست دی الله دې هغه وبخي وفات شوی دی د هغې نه د زوی نه د هغې په اړه د کتاب تپوس کو وګورو چې څه وایي میا صاحب تاسو ته ډېر زیات میا ندیم صاحب تاسو ته ډېر زیات هرکلی وایم ستاسو د والد صاحب شعرونه مې وویله د دې د کتاب په اړه ستاسو څه خیال دی او دغه ورته هم لږه زیاته کړئ چې دوی کله وفات شوي دی خو بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني غازي نادان صاحب ستاسو د راتګ او ډېر خوشحاله و چې ته دا کم شاعران چې دي دا ته خلکو ته ښایې دی 2008 کې دی وفات شو او کتاب یې لیکلی دی خو چاپ نه دی انشاءالله په هغې مې کار شروع کړی دی انشاءالله ډېر زر به چاپ شي انشاءالله د دې کتاب نوم به څونه وخت کې به دا چاپ کېږي انشاءالله دا خو کتاب مې ټول راغونډ کړی دی پرنټینګ ته به انشاءالله اوس ورکوم خو نومونه خو ډېر خلکو راته ښیلي خو زما نوم کوم خوښ دی هغه دی زما کچکول ځکه چې دی کې زما د بابا هر څه دي او انشاءالله ډېر زر به دغه شي که خیر د میا ظفر صاحب په اړه یو دوه خبرې وکړئ چې دی څوک و د کوم ځای و موږ والد صاحب مې احمد شاه ظفر صاحب د چشمیو اوسېدونکی و د سیاست سره تعلق و د ادب سره او بیسیکلی هغه ګورنمنټ ټیکهدار و کنټراکټر و او دغه هغه ژوند صحیح ده ډېره زیاته مننه الله مو قدر وکړه الله مو خوشحاله آباد لره قدرمنو د میا احمد شاه ظفر صاحب زوی موږ سره ناست و هغې نه هم د هغې د کتاب په اړه پوښتنه وکړه او د هغې د ژوند نه تاسو خبر کړئ په مختصرو ټکو کې ښاد آباد بریالي اوسئ د خدای